دوه کیسه مې در باندې بوډا کړي دي که نه، دوه کیسه، یو د اف آی ای کیس دی که نه، یو د طلاقنامې کیس دی. ډېر زر په در پسې ورن درشي پېښ وي که نه، جج ته به هغه پېښ کېږي، ورن په تا پسې درځي او ځان راتړلي که پېښ وي که نه. زما د شپږو کالو خواري تا د یو د نرس د طلاق په وجه، د هغې د طلاق په وجه تا زما عزت لیلام کو او هغه کور ته را نه کو. ماله به دې طلاق راکړو ظالمه، زه به دې وجلې وم، مړه کړې به دې وم. دا وخت که تاسو وګورئ په سوشل میډیا باندې که د فیسبوک ګروپونو ته ورشئ نو هغه خو دونه ډېر زیات ګرم دي، صرف او صرف پکې دا پوسټونه کېږي چې د کیوټ مانو داسې نازیبه ویډیو په سوشل میډیا چلیږي. نو زه هم یو کس ته ورغلم او ما ویل چې لکه هغه ویل به زه یې هر چا ته سینډ کوم او ما ته فرینډ ریکویسټ وکړئ. چې ما ورته فرینډ ریکویسټ وکړو بیا زه هغې ته ما میسیج وکړو نو هغه وایي چې ما ته 1000 روپۍ را سینډ کړه نو زه به درته دا ویډیو هغه در سینډ کړم. اوس مسله په دې ځای کې دا ده چې دا یو کاروبار جوړ شوی دی. کم لیک ویډیو چې دی هغه باقاعده چې دی هغه خرڅېږي او خلک چې کم دی په دې کې په لکاو روپۍ میاشت هم پیدا کوي. دا لکه یو حقیقت دی که تاسو وګورئ په سوشل میډیا ته چې کوم طرف ته ویډیو راشي نو هغه بیا په دې طریقو باندې خرڅېږي. لکه یو وایي په دې پیسو باندې یا چې په ابل خرڅه کړي ابل بیا لګي په دې پیسو باندې خرڅوي. مختلف قسمه یو کاروبار ته خلکو جوړ کړی دی، یو حرامه پیسه چې دا هغه ګټي او په کم حل چې په سوشل میډیا دا وخت شروع دی که هغه تاسو وګورئ نو اریان به شئ. چې لکه اوس ویډیو د وایرل دا خو ډمان خلک دی، د دې په ورځ کې 50 ویډیو وایرل کېږي نو خلکو له خو دا نه دي کول پکار چې هغو شروع کړل چې مونږ ته ریکویسټ وکړئ چې ویډیو در سینډ کړو، بانکي دا چل وکړئ او بل لینک کلیک کړئ، یو غوایمه جوړه ده. نو تاسو ټولو ته اخره کې یو ځل بیا ریکویسټ کوم چې د دې قصې نه قلار شئ او دا ویډیو او داسې قسمه پوسټونه هغه مه کوئ. دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړئ انشاءالله. بل ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.